بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې په سترګو کې په دوا اچولو سره روژه ماتیږي او کنه. محترمینو، په سترګو کې په دوا اچولو سره روژه ته هیڅ ضرر نه رسیږي. که تورې کې او که دوا کې اچوي څه نقصان نه رسي. اگر چې د هغه اثرات په حل کې هم محسوسه کې، بیا هم روژه نه په ماتیږي. په حواله سره د مراکل فلاح صفحه نمبر 219، فتاوا هندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 203، احسن الفتاوا جلد نمبر 4 صفحه نمبر 490، جدید فقه مسائل جلد نمبر اول صفحه نمبر 183، عمدة الفقه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 280. محترمینو، نه په ماتیږي. البته په پزه کې که چا دوا واچوله په هغه باندې روژه ماتیږي. په سترګو کې په دوا اچولو سره روژه نه ماتیږي، ځکه هغه د منافذ اصلیه څخه نه دی. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب.